پنجشیر کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو بیا پیل. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. سرچینو د پنجشیر په دریو ولسوالیو کې د مقاومت جبهې او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره طالبانو دوشنبې د غبرګولي پر 14مه مازدیګر له 4 بجو راهیسې د حصې اول ولسوالۍ پر چمالورده، پیشغور او تاواخ سیمو او دغه راز په انابه او رخه ولسوالیو کې د مقاومت جبهې پر قرارګاه او غلچکي بریدونه کړي دي. تر اوسه د مقاومت جبهې د تلفاتو په تړاو راپورونه نه دي ورکړل شوي. تر دې دمه طالبان او مقاومت جبهې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا نښتې له 4 ورځني ځنډ وروسته بیا پیل شوي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.